د کابل په پولیس سخته سیمه کې د کتابونو یو ورځنی نندارتون جوړ شو. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې له ښاري سیمو د سمې ګټې اخیستنې او د کتاب لوستلو فرهنګ د پیاوړتیا په موخه یې دغه نندارتون د سیرت خپرندوی ټولنې په ملاتړ سره جوړ کړی دی. ښاروالۍ کابل به همکاری شفاخانه فردوس و انتشارات سیرت یک نمایشگاه یک روزه کتاب را در ساحه پل سخته، ساحه‌ای که متاسفانه در گذشته به عنوان آخر زندگی از یادآوری میشد و هر کسی که اونجا میرفت دیگه روزهای آخر زندگی خود تجربه میکرد برگزار کرده. شما میدونید که ښاروالۍ کابل به همکاری وزارت محترم امور داخله که به نمایندگی اونها قماندانی امنیه کابل بود و همچنین وزارت محترم صحت عامه تمام کسایی که مواد مخدر استعمال میکردن اونها را به شفاخانه معتدل انتقال داد و ښاروالۍ کابل تا یک پلان ضربتی بیش از 375 موتر کثافات را از ساحه انتقال داد و در این حال مسئله زیباسازیش را آغاز کرد. دا چې په پولیس سخته سیمه کې مخکې کلونو کې ګڼ شمېر ځوانان په مخدره توکو روږدي کېدل، نو اوس مهال په دغه سیمه کې د کتابونو نندارتون جوړېدل د غوره ښاري فرهنګ د پیاوړتیا ښکارندویي کوي. ښاروالۍ دغه ابتکار عمل په لارې واچوو او دغسې د ما په یادېږي چې دا پل دا ځای هیچا نه و پاک کړی، اما دوی نن دغه همت و شهامت وکړو. دا هم د دوی د ایمانداری او د وطن دوستی نښه ده. فعلا احساس خوبیه که تغییرات مثبت را شروع کرده، ولی امیدوار هستم که تغییرات مثبت در کل جای قرار بگیره. کابل ښاریان د کتابونو د دغه نندارتون په اړه خوښي څرګندوي. وایي چې حکومت د ځوانانو سالمې ښوونې روزنې ته نور هم پاملرنه وکړي. در پهلوی اقدام‌های نیکتان همچنان در مکاتب و پانتون‌ها را برای دختران باز بکنین. اینقدر توانستین که خیلی سهولت‌ها را برابر کنین، ولی فقط مکاتب را هم باز کنین برای بانوان. اجازه بدین که بانوان هم درس بخوانند. د کابل ښار په پولیس سخته سیمه کې د کتابونو د نندارتون له جوړېدلو سره د ډیری هیوادوالو هیلې راژوندۍ شوې چې له دې وروسته به دغه سیمه د ځوانانو د بدمرغۍ ځای نه بلکې هغوی ته د هیواد د پرمختګ په اړه د مثبت ذهنیت ورکولو ځای وي.